د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ د مهال مهمه وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د افغان نجونو د زده کړو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه. د متقاعدینو د تقاعد د ورکړې لپاره د ځانګړې محکمې جوړېدل. اصلي مالکینو ته د هیواد په ګمرکونو کې د پاتې شویو توکو د سپارلو پریکړه. په پاکستان کې د ټي ټي پي د یو مشهور غړي وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د افغان نجونو غوښتنه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره د دوی اساسي حق دی. د کرزي په باور افغانستان نشي کولای پرته له دې چې نجونې زده کړې وکړي روښانه راتلونکی ولري. پخواني ولسمشر په یوه خبرپاڼه کې لیکلي د زده کړې او پوهې د دوام لپاره د نجونو غږ او غوښتنه د یو سوله ییز او پرحق افغانستان غږ دی. کرزي له پوهنتونونو د نجونو د منع کولو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت هیله څرګنده کړې چې په هیواد کې د زده کړو دروازې ژر تر ژره پرانیستل شي. بل لور ته په هیواد کې د نجونو پوهنتونونو د تړل کېدو له 2 کلنۍ سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له اسلامي امارات غوښتي دغه پوهنتونونه د پرانیزي. بلینکن پر ایکس لیکلي یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته د رسیدو لپاره افغان ښځې او نجونې اصلي لامل دي. د خوست ولایت د مرکز اړوند په لکڼو سیمه کې د 22 میلیونه افغانیو په لګښت د یو جومات د جوړېدو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد ولایت د حج او اوقافو رئیس عبدالقیوم فرقاني ویلي چې دغه جومات د هیواد د یو ملي سوداګر په مالي ملاتړ د 22 میلیونه افغانیو په لګښت په یو پوړ کې جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د سرپرست حکومت وند وایي چې د اسلامي امارات رهبر سترې محکمې ته په یو 8 مادهیز فرمان کې دنده ورکړې چې د متقاعدینو د تقاعد د ورکړې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان کې ټینګار شوی چې د تیر حکومت له پرځېدو وړاندې او وروسته به ټولو متقاعدینو ته د تقاعد حقوق ورکړل شي. ترکیې څخه د افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ له زیاتېدو وروسته دغه هیواد چارواکو اعلان وکړ چې د 2 لویو ښارونو کې 80 تنه افغان کډوال نیول شوي او 21 تنه نور یې له دغه هیواده ایستل شوي دي. بل پلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري وایي له ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ستنېدو بهیر ډیر شوی او دغه هیواد پلان لري چې د روان میلادي کال تر پایه 2 میلیونه افغان کډوال وباسي. مالیې وزارت وایي چې د روان 1403 مالي کال په لړم میاشت کې د هیواد ګمرکي چارو کې 15.2% پرمختګ شوی دی. د یاد وزارت په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د روان 1403 مالي کال د لړم په میاشت کې ګمرکونو کې د ترسره شویو فعالیتونو په پایله کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د هیواد ګمرکي چارو 15.2% پرمختګ کړی دی. بلخوا د کابینې د پریکړې له مخې د هیواد په ګمرکونو کې د تیرو 3 کلونو په لړ کې پاتې شوي سوداګریز توکي اصلي مالکینو ته سپارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه پریکړې پر بنسټ به ګمرکونو کې پاتې توکي اصلي مالکینو سوداګرو او شرکتونو ته وسپارل شي. د افغانستان اماني صندوق خبر ورکړی چې ناروې له افغانستان سره 4.8 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د معلوماتو له مخې د مرستې په وسیله به له اړمنو کورنیو بې ځایه شویو او راستنېدونکو کډوالو ملاتړ وشي. او له هیواده بهر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ټي ټي پي لوړ پوړی غړی علي رحمان چې په مولانا طه مشهور و د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د راپور له مخې علي رحمان د تیرې چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ټانګ ولسوالۍ اړوند دره اسماعیل خان سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د برید موخه ګرځېدلی دی. وروسته له هغه چې یو لوړپوړي امریکایي پلاوی په دمشق کې د سوریې له عمومي مشر احمد شرع یعنی ابو محمد الجولاني سره وکتل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لوړپوړي چارواکي باربارا لیف اعلان وکړ چې واشنگټن د احمد شرع د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه لغوه کړې ده. د آلمان په ماګدیبورګ کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته د یو موټر ننوتو له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه چې د ځایي مسؤلینو په خبره یو برید ښکاري د کرسمس په یوه ځانګړي بازار کې رامنځته شوې. په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 2 تنه مړه شوي دي. ځایي چارواکي وایي په پیښه کې 80 کسان ټپیان شوي چې د 15 تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی.
د واک ټلویزیون درنو لیدونکو مهم او وروستي خبرونه همدومره وو. تر بیا ښه